الله الرحمن الرحیم 25 great leadership ideas په دویمه ویډیو کې په دغو موضوعاتو باندې بحث کوو، یعنی 9 نور موضوعات چې بحث لاندې نیسو. make it fun د اداراتو مشران باید خپل ادارې چې دي هغه څو شیان باید ورکې نظر کې ونیسي. یو، خپل ادارې چې دي هغه باید صحي لحاظه چې دي دا یقیني کړي چې دوی ادارې چې دي هغه صحي دي. صحي مطلب دا دی چې غذا ورکې صحي دی، چای ورکې صحي دی، کوم انوایرمنټ کې کوم فضا کې چې دوی کینی ناسته پاسته هغه صحي دی، هلته چې دي هغه نظافت ټول چې دي مراعاتېږي. کومو چوکیو کې چې دغه مامورین چې دي کینی هغوی ملا درد ورته پیدا نشي، ځکه مامورین خو چې دي خپل طلایي وخت چې دی اداراتو ته ورکوي، لکه سهار د 9 بجو نه یا 8 بجو نه تر 5 بجو پورې دوی په دفترونو کې کار کوي. که دا همداسې ادامه پیدا کړي نو یو سړي ته که هغه صحي چوکۍ ونه لري نو ملا درد په لانګ ټرم کې ورته پیدا کېږي، یا که هغه هایجین صحي مراعات نشي کېدای شي په ځینو مریضیو باندې اخته شي. او ښه مثال هم د نن سبا چې دی کرونا دی چې لکه موږ باید ورځو کې څو ځلې لاسونه ومینځو. میک اټ فن دا دی چې موږ ادارې چې دي داسې نه شي چې مامور چې سهار راځي ته فکر کوي چې پولي چرخي ته دې روان کړی دی، لکه هغه باید په خپل شوق باندې چې دی ادارې ته راشي. هلته فضا باید دا رقم جوړه شوې وي چې هلته یو بل پسې خبرې نه وي، یو بل پسې لکه غورځول پرځول نه وي. هلته یعنی واقعا خلک چې دي هغه خوند اخلي، یعنی جیم ورکوي د لوبو لپاره یو وخت ورکې ټاکل شوی، نیم ساعت 15 دقیقې 20 دقیقې چې هغه مامورین هغه د خستګۍ احساس ونه کړي. بله خبره دا ده چې options in consensus رهبران باید هڅه وکړي، لکه اداري مشران چې هغوی باید یو آپشن یا یو بدیل ونه لري، یو انتخاب ونه لري، باید په یو وخت کې څو انتخاب ولري. دغه څو انتخاب کولی شي چې موږ سره مرسته وکړي ترڅو هغه مشکلاتو ته رسیدګي په ښه ډول سره وکړی شو، یا هغه خپله سټراټیجي چې دی هغه په ښه ډول سره تطبیق. دغه د سمندرو غاړو کې ساحلي موږک ورته وایي. دغه ساحلي موږک چې دی دوی چې کله خپل کور جوړوي نو دغه کور ته څو دروازې ورکوي. هغه یې دې لپاره ورکوي که اوبه یې دې خوا نه راشي چې دوی په دغه مسیر باندې وځي، که اوبه دې خوا نه راشي چې دوی په دغه مسیر باندې وځي، یعنې هغه خپله د ګریز لاره چې دی هغوی ځان لپاره نه بندوي. نو دلته هم چې دی که چېرته موږ یو بدیل ولرو نو موږ بیا چې یو پاتې راغلي یو. دویمه خبره چې دلته دی کنسنسس دا دی چې هر کار چې موږ کوو باید د ټولو په توافق سره وکړو. څومره چې د ډېرو همکارانو توافق په هغې باندې زیاتېږي په هماغه اندازه تطبیق د امورو چې دی هغه اسانه کېږي، ځکه هر کس فکر کوي چې ما ایډیا ورکړې وه ومنل شوله نو دا ما کار دی، بل وایي چې ما ایډیا ورکړې وه ومنل شوله نو دا ما کار دی. هغه د ملکیت احساس چې دی هر سړی پیدا کوي. 12مه چې دی trust your employees، باید په خپلو مامورینو باندې باور وکړي. لکه ځینې اداري مشران دي هغوی ځي غوږ نیسي، لکه ما په باره کې دلته خو خبره نه کېږي، لکه یا پلانکي کسم چې دی قرطاسیه ورکړې کور ته یې وینسي. څومره چې موږ قیدګیري کوو په هغومره اندازه چې دی بېباوري رامنځته کېږي، د ډار فضا رامنځته کېږي او ستونزې خود به خود چې دی هغه راولاړېږي. څومره چې ازادي وي په اداراتو کې، څومره چې په مامورینو باندې باور وي، په هغه اندازه چې دی مشکلات په اداراتو کې چې شوي کم وي. زیاتره حتی سیاسي مشران چې دی له دغو مشکلاتو څخه یعنې یو قسم هغه لري، لکه ځورېږي، لکه وایي هغه پلانکي وزیر ما خلاف چې دی توطیه ونه کړي، پلانکي جنرال ما خلاف توطیه ونه کړي. یو قسم په هغه بېباورۍ فضا چې شوي لکه ټول یو بل نه ډارېږي. نو دغه کار چې دی دا باید ونه شي. بی ډیپلوماټیک دا دی چې حالاتو ته، شرایطو ته او خلکو ته په کتو باید خبره وشي. ما یو ځای کې ټریننګ ورکوه، نو هلته زیاتره هغه کسان چې وو هغوی ډېرې منظمې ګیرې درلودلې او ډېر زیات یعنې هغه په شرع برابر کسان وو. کله چې زه هغه ټریننګ ته لاړم نو ما خو دغه وضعیت نه ګیره شته دی او نه نیکتایي مې هم تړلې وه. نو او ما بحث هم چې و په رهبرۍ باندې و، نو ما ویل که زه دلته د ګاندي و نلسن منډیلا یا د ابراهام لینکن مثالونه ورکوم نو مطلب دا دی چې خپل ځان ته خپله کنده کندم. نو هلته ما چې کوم مثالونه ورکړل لکه د حسن البنا، شیخ یاسین
محمد قطب سید قطب دوی مثالونه مې چې ورکړل نو یو کس په اخر کې راجوک شو ماته غېږه راکړل وایي ډېرو ټرېننګونو کې مې برخه اخیستې دی خو دا رقم ټرېننګ مې نه و لیدلی خبره دا وه چې ما خلکو ته په کتو شرایطو ته په کتو چې دی خبره وکړله بله خبره چې دی بي میریټوکراتیک یعنی که کوم کس مقرره و کوم کس چې ته ترفیع ورکوو کوم کس ته کوم منصب ورکوو باید هغه میریټس چې دي په نظر کې شایستګي په نظر کې ونیول شي او دغه د نه شایستګي زور چې دی په دغه اوسني بحراني حالاتو کې چې دی هغه بیا نتیجه یې خلک ګوري تاسو وګورئ چې زیاتره ملکونه چې دي د بحران سره د مقابلې ادارې لري $1 بلیون چې دي هغوی لکه بودیجه چې دی هغوی ته مخکې نه مخکې ورکړل شوی خو دغه اوس بحران چې راغلی دی ګورئ هلته یې دوی هغه اصلي شایستګي معلومیږي چې آیا دوی د بحران سره د مقابلې وړتیا لري او که نه لري یعنی صحیح دی ته به یې مقرر کړې هغه بېکفایته کس به مقرر کړې تر یو وخته به کار وکړي ولې کله چې بحران رامنځته شو بیا هغه بحران چې دی هغه نشي هینډل کولی نو د بحران د هینډل کولو لپاره ته باید د اول نه چې وي هغه میرټ بیس کسان ځان سره ولري په روابطو باندې باید کس نه وي مقرر شوی هغه موږ چې وایو چې ضوابط دي هغه موږ چې وایو چې لکه هغه کار اهل کار ته باید وسپارل شي cut down on meetings دا کله کله ګورئ په اداره د ما یو ځلې یو ادارې کې کار کوو هغه میټینګ زموږ میټینګ و نو میټینګ ته زموږ همکاران په تقریبا 15-20 دقیقو کې راجمع شول ولې ټول میټینګ چې و د 15 دقیقو میټینګ و نو که موږ سره په هغه میټینګ کې 10 کسانو اشتراک کړی وي او دغه 10 کسانو هر یو 10 دقیقې چې دی لکه انتظار کړی وي هغه میټینګ د 15 دقیقو میټینګ ته 10 دقیقې انتظار کړی وي نو تاسو وګورئ چې 10 ضرب 10 300 نو تقریبا ټول چې دی هغه 600 دقیقې چې دی ضایع شوي دي تقریبا 10 ساعته ضایع شوي دي دې لپاره چې موږ یو میټینګ 15 دقیقې میټینګ کې برخه واخلو کوشش باید وشي چې میټینګونو لپاره بدیلې لارې رامنځته شي کله کله داسې هم کېږي چې کابل کې یو ولایتي دفتر مرکزي دفتر میټینګ نیولی وي د ټولو ولایتونو مامورین ورته مثلا هغه رئیسان یې ورته راغوښتي وي ولې دغه میټینګ چې دی موږ د بدیلو لارو نه هم ترسره کولی شو د سکایپ له لارې کولی شو د زوم له لارې کولی شو هغه د اوس په واټساپ کې هم اپشنونه راغلي دي هېڅ هغه کومه اکاموډیشن یا کوم سفري خرچې چې دي د هغوی څخه به یو قسم چې وشي جلبګیري وشي بل مونږ چې هر وخت وایو چې یاره مونږ د ټکنالوژي په عصر کې یو ټکنالوژي عصر کې نو خو د ټکنالوژي عصر نه چې دی صحیح استفاده باید وشي او که چېرته په دفتر کې میټینګ هم نیول کېږي ښه خبره دا ده چې د چوکیو نه بغیر ونیول شي یعنې په ولاړه ټول مامورین دې ودرېږي د دې ښه واله دا ده چې هر څوک چې میټینګ ریاست کوي هغې نه نیولې تر اخري کسه پورې دوی که ودرېږي د خستګۍ احساس کوي نو چې خستګۍ احساس کوي وایي چې میټینګ باید رالنډ شي او زر ختم شي خو که دوی په چوکیو کې آرام ناست وي نو بس بیا چې دی نو چې ورځ هم ادامه ورکړي څوک یې په کیسې کې نه وایي ځکه کمفورټ دی بل شپاړسمه خبره دا ده چې کریټ ان انټرپرینیورل کلچر انټرپرینر تشبثي کلتور باید رامنځته تشبثي کلتور په دې مفهوم دی چې راځي تر هغه پورې چې یو سړی تجربه ونه کړي نو هغه چې دی زده کړه نشي کولی څومره چې تجربې کوي څومره چې سړی ناکامېږي په هغه اندازه چې دی سړی نوي زده کړې کوي نوي دغه د تجربې معنا څه شی دی تجربه موږ هغه کمیونیکیشن کې یو کلمه لرو یوفیمزم ورته ویل کېږي یوفیمزم کله چې ته د یو منفي کلمې په ځای چې دی مثبته کلمه استعمالوي مثلا که یو سړي ته وایي چې یاره تا خو ډېرې زیاتې غلطۍ کړې 25 کاله دې غلطۍ کړې دي نو په دې باندې خفه کېږي خو که ورته وایي چې ته 25 کاله تجربه لرې نو دوی سره ډېر زیات سړی او قسم وایي چې یس 25 کاله تجربه لرم هو تجربه څه معنی تجربه معنا غلطۍ یا دا کس 25 کاله تجربه لري مطلب 25 کاله غلطۍ کړې هغه غلطۍ چې کړې دي هغه اوس بیا سر نه کوي یا مثلا یو نوی کس چې موږ په اداراتو کې مقرریږي نو موږ وایو یاره دغه سره باید ګزاره وشي ځکه دا بې تجربې دی بې تجربې دی چې تر اوسه پورې غلطۍ نه دي کړي نو کېدای شي داسې غلطۍ وکړي چې هم ادارې ته د حیثیت لحاظه د حیثیت په قیمت تمام شي او هم چې دی هغه د مالي لحاظه قیمت تمام شي او هم چې دی هغه د مشین لحاظه مثلا یو پرنټر خراب کړ نو پرنټر خراب کړ ټکنالوژي ما هغه وهله او بل دا چې
بل پرنټر باخله یا به مثالي ته وړي چې جوړ نو پرېږدي چې مامورین غلطي وکړي دا غلطي بیا د دې سبب کېږي چې لکه هغوی نوې آیډیا سره رامنځته شي یا lesson learn چې دی هغوی ولري. ولسمه encourage innovation دا ولسمه موضوع ده. encourage innovation یعنی موږ د ابتکاراتو ته باید ډېر زیات ورکړو لکه وخت ورکړو. دا تاسو وګورئ هر کال چې دی نوی آیفون راځي نوی سامسنګ راځي نوي پرنټرونه راځي نوي کمپیوټرونه راځي او موږ کوشش کوو چې نوی واخلو. ولې نوی واخلو؟ چې په هغې کې ځینې نوي آپشنونه راغلي دي هغوی چې دی په نوي کیفیت سره ویډیو جوړولی شي په نوي کیفیت سره چې دی عکس اخیستلی شي. په نورې دنیا کې چې دی حتی داسې ایونټس برابرېږي چې هلته خلک چې دی خپل آیډیاز شیر کوي د مثلا د پرنټر په باره کې د ټیکنالوژي په باره کې د اقتصاد په باره کې د کاروبار په باره کې او دغه د آیډیاز شیرینګ چې دی دا نوښتونه لکه نوښتیزې آیډیاز چې دی رامنځته کېږي. ځینې لویې کمپنۍ ځکه ناکامیږي چې یو دلیل لکه دا نه دی چې هغوی سټوپید دي چې ناکامیږي. نو د ډېرو کمپنیو د ناکامۍ سبب د دوی هغه ډیر زیات ذکیوالی دی لکه ډیر زیات کلیور دی لکه ځانونه ورته ډیر زیات هوښیار ښکاري خو همدغه هوښیارتۍ دوی دې سبب کوي چې دوی ناکام شي. هغه ځکه چې دوی هغه د عصر د بدلونونو سره ځان نشي عیارولی. ګورئ یو مثال زه تاسو وایم همدغه 20 کاله یا 18 کاله چې موږ دا نوی حکومت لرو دغه د تحصیلات عالی وزارت چې دوی د آنلاین زده کړو مخالف و سرسخت مخالف و حتی کسانو به چې آنلاین زده کړې کړې وي د هغوی اسناد یې نه پروسس کول. کرونا وایرس څه شی کړل؟ کرونا وایرس هغه هره ورځ سرپرست وزیر چې دی رئیس جمهور ته ورخوش وي نوې طرحه دی معرف چې دی په آنلاین زده کړو باندې کار کوي خو هلکه خو دا په 18 کالو کې به په همدې باندې کار کړی و. نو تر هغه پورې چې په اداراتو کې نوښتیزې آیډیاز نظریات چې دي هغوی ته وده ورنه کړلی شي نو ادارې به یو څه وخته پورې وچلېږي خو داسې بحرانونه چې رامنځته شي بیا به څه شوي ټول یعنې هغه نیستۍ سره مخامخ شوي وي. respect the culture you inherit. کله کله داسې کېږي چې یو نوی کس یوې ادارې ته راځي نو بس شروع کوي د هغې ادارې په کارونو باندې انتقادونه کوي په مامورینو باندې انتقادونه کوي هغه کلتور چې په هغې ادارې کې دی په هغې باندې انتقادونه کوي او 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې هغه اداره خپل ځای باندې پاتې وي هغه نوی رئیس صاحب چې راغلی هغه نوی مدیر صاحب چې راغلی وي د هغه چا خبره پښې ورجګې کړې وي لکه له منځه تللی وي برطرف کړی وي یا چې بس ولې هغه موږ سره ونه چلېده. respect the culture you inherit. کوم کلتور چې نوي رئیس ته په میراث رسیږي هغې سره باید تر یو وخته پورې ځان عیار کړي. ولې ځان عیار کړي؟ په هغې اداراتو کې چې هغو کسانو دغه کلتور رامنځته کړی دی په دې باندې خولې تویې کړي دي د دې لپاره یې بلا کار کړی دی یا چې د هغې لپاره یې په اداراتو کې جنګونه کړي دي خفګانونه یې کړي دي او ته چې اوس نوی راغلی یو ځل دې بس خلاف شروع وکړله نو دې په ځای چې ته تغییر راولې یا تغییر ته محیط جوړ کړې نو خپله به چې شوی تغییر شوی خپله به یې لرې کړی. نو زه دا نه وایم چې یاره ته باید هغه اداراتو کې تغییر رانولې یا نوي آیډیاز تطبیق نه کړې. مطلب دی چې تر یو څه وخته پورې باید ته هغوی سره ځان چې شی کړې د هغوی په جامې کې د هغوی په رنګ کې د هغوی کلتور کې خپل ځان چې شی کړې لکه د هغوی کلتور جذب کړې. پس له هغې نه چې هغوی در باندې اعتماد وشو باور یې وشو بیا کولی شي چې ته خپل نوي نظریات چې کې مطرح کړې. خو که ته مثلا په اول کې په جنګي یا جبهي ډول سره راځې بیا چې دی بیا د لمنځه وړې. ډېره زیاته مننه. درېیمه ویډیو به هم چې وي د 25 great leadership ideas باندې بحث وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د نورو دوستانو سره شریکه کړئ او ما چینل هم سبسکرایب کړئ. ما چینل نوی دی نو ډېر زیات سبسکرایب ته ضرورت لري. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ.